अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نوید بهزاد یم او دا وخت د سواد سیند نه تاسو سره مخاطب یم. دا ویډیو تاسو سره شریکوم. قدرمنو دا یو ماشوم دی چې په اوبو کې ګیر شوی دی، سواد سیند کې ګیر شوی دی او د ټایم کې د سیول ډیفنس رضاکار چې کوم دی نو هغه ورته ځان رسوي او دی به انشاءالله راوباسي. تاسو د ویډیو کې ګورئ دغه د سیول ډیفنس رضاکار چې کوم دی نو هغه روان دی دغه طرف ته، دغه ورورسېدو ته. اوس ګورو چې دې کې سره به دې راوباسي. نو دا ګورئ دا رسه تاسو وینئ، دا رسه به اوس پس طریقه باندې ده ته ور رسوي، رسۍ ورپسې دا یې راخورې کړئ، دا به اوس پس طریقه باندې دله ور رسوي. نو ویډیو کې ګورئ تاسو چې څه طریقې سره به دې اوس راوباسي. دا وګورئ ټول خلک راغلي دي او د دریای سواد په غاړه باندې ولاړ دي او په دغه کوشش دی چې پس طریقه باندې دغه ماشوم چې دی نو دی د اوبو نه راوځي. هلته نه هغه مې اشارې کوي چې دا پټه راولې راته چې دغه پټه دې ونیسي او دې راوباسي د اوبو نه. دغه ګورئ دا پټه ورته ورویشتې، دا پټه دا یې راواغسته. اوس په دې خوا دي دا پټه راکاږي، د اوبو بهاو چې ډېر زیات تیز دی، دا چپې تاسو د اوبو ګورئ. دغه دی روی ویستو، د شکر دی خدایا روی ویستو دغه دی. ها ماشاءالله. بس دا نوې ویډیو او انشاءالله نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله په امان.